أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 6. د سورة بقره په پیل کې مو دا خبره کړې وه چې په سورة بقره کې څو عنوانونه بیانېږي. په هغو عنوانو کې یو عنوان دا دی چې 3 ډلې خلک رب عز وجل بیانوي: پاک مؤمنان، کافران او منافقان. په دغه 5 آیاتو کې د پاکو مؤمنانو یعنې د نیکانو خلکو بیان وکړي چې 3 ډوله عبادات فرشتیا کوي: عقیدوي عبادت، بدني عبادت او مالی عبادت. داغه ترڅنګ بل دا خاصیت هم چې پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کم احکام نازل شوي و هغه خو منل، پر پخوانیو کتابونو هم ایمانو. په دغه 2 آیاتو کې اوس رب عز وجل د هغه خلکو بیان کی چې هغه سوچه کفار و. سوچه کفار هغه که یهودیان و، که نصرانیان و، که مشرکان و چې په خوله هم دا دین نه مانه او په زړه کې هم نه مانه، د مؤمنانو مسلمانانو مقابله هم کول. د دې خلکو یاد الله جل جلاله فرمایي او ورسره په څنګ کې 2 هدایات نور هم کوي. اولین هدایت کې مقصد د مؤمنانو تسلیت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مبارک صحابه به ډیر کوشش کاوه چې د کافرانو ته دین ورسي، هغوی ته د الله پر توحید و وجود باندې دلائل پیش او دا خبره ورته ثابته کی چې دغه باطل دینونه چې دی ور باندې روان دي دا د هدایت لار نه ده. هغه ته دا ثابته کی چې د اسلام د مبارک دین حق دین دی او دا لار حق لار ده. هر څومره کوشش به یې کاوه، دلائل به یې ویل، مختلف حکمتونه به یې په کار اچول، ستړیاوې به یې ګاللې، بیا به هم هغه کافران ډیر کلک پر خپل باطل دین باندې پر باطل لار باندې ولاړ و، ګر سره به د اسلام مبارک دین ته نه راتلل. الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته تسلیت ورکوي: انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ای پیغمبره ته ناراضه کېږه مه، ته زړه مه خوره، د دې کسانو د هدایت فیصله الله نه ده کړې. که ته دوی د الهي عذاب وبېرهیې او که یې ونه بېرهیې دوی ایمان نه راوړي. اولین مقصد د مؤمنانو د الله د پیغمبر او د مؤمنانو تسلیت. دوهم و ټولو مؤمنانو ته دا خبره شي چې د چا د هدایت فیصله الله نه یې کړې، د هغه د هدایت دپاره که د سید الرسول صلی الله علیه وسلم ژبه وچلیږي بیا هم هدایت نسي ورکولی. الله هدایت نه یې ورته کړی. نو ډېر کسان به په دنیا کې وي، حق به ویني، د حق دلایل به اوري، خو هېڅ تاثیر به نه باندې ښه به ورته ګوري چې د حق دلایل، د حق خبرې، د حق لاره به روښانه، خو ته به تر سترګو بده ایسي، د ده زړه به یې نه مني. دا ولې؟ الله عز وجل د هغه د هدایت فیصله نه وي. نو ځکه وایي کم انسان چې پر باطل روان وي او سواد اعظم یعنې دا چې ټول مؤمنان پر یوه لاره باندې روان دي، هغه لاره یې پرېښي، ده ته یوه نوې لاره په زړه کې ښایسته معلومه سوي، نو دغه کس چې په خپل حال باندې وژاړي، په دغه وخت کې چې دی د عقله کار واخلي، پر خپل حال د افسوس وکړي چې دا دومره انسانان پر یوه لویه لار باندې روان دي او زه پر دغه جلا لار باندې روان یم او ما ته دغه جلا یوازې لاره ښه خوند راکړي. د مثال په ډول باندې موږ که وګورو د دې دین دپاره ډېرو خلکو قربانۍ ورکړي، د دې دین دپاره ستړیاوې ګالل سوي. که تاریخ ته وکتل سي، په دې تاریخ کې داسې وتلي نابغه علما چې د هغو تحقیقاتو ته اوس د ټولې دنیا علما ګوته په غاښ دي. داسې نابغه او وتلي علما دا هم
په دې تاریخ کې تیر شوي. د ټولو نابغه علماو، د ټولو محققینو او د دوی پیروانو دغه د اسلام مبارک دین تایید کړی دی. د اسلام په مبارک دین کې چې کوم احکام دي دا یې هوښیاري و عقل بللې ده. اوس دغه سواد اعظم یعنې دا چې دا په میلیونونو میلیاردونو علما، نیکان، بزرگان، ظاهري و باطني علوم والا ټول پر یو خط باندې روان و او دا دین ایشه بللی دی. اوس یو ځوان دی هغه راپورته سي وایي تا که ته نه پوهېدل اصلي لاره دا ده. دا 1400 کاله نه پوهېدل، دا دونه نابغه علما نه پوهېدل. د ده سره چې ته پوښتنه وکړې چې ته نو کم کمال لرې، یو اټم بم دې جوړ کړی دی، یا قرآن دی یاد دی، یا یو 100 احادیث دی یاد دی، یا نه مې دی یاد. د دې نورو کتابونو د تورات او د انجیل علم لرې یا نه لرم. نو ته په کم درک باندې دا دونه دین او دا دونه علما، دا دونه بزرگان، دا ناپوهان بولې، جهالت یې بولې، او دا چې اوس تا ته د شیطان یوه لاره په زړه کې ښایسته معلومه شوله دا ښه بولې. دا پلارو د نیکه دین چې حق دین و هغه ټول غلط بولې. دا دونه علما چې اوس په ټوله دنیا کې دا ستا د پلارو د نیکه عقیدې تاییدوي، ستا د پلارو د نیکه کلتور و کلچر و رواج و قربانۍ تاییدوي، هغه غلط بولې. او ته دا خپله طریقه او دا خپل دین ولې یو دلیل ته ستا کمال وښیه. تا ته وحي سوي دي پیغمبر یې، یا کم ظاهري د دنیا یو کمال لرې، یا درواغ ښه ویلی سم فیسبوک ته ناست یم بس بل کار نه لرم، درواغ ښه ویلی سم، نور کمال خو نه لرم. نو افسوس دی ستا پر حال باندې. دغه کس باید وژاړي، نور خلک هم ورباندې وژاړي چې دا شیطان په مخه کړی دی، چې شیطان کومې باطلې لارې په ذهن کې ښایسته ورته ښکاره کړي. خلکو تش ستا خبرې نه مني، خلکو ستا سره ستا پر کمالاتو خبرې کوي. هره خبره چې وکړي خلک دي پر دا سر نه وایي، یو وار ستا علمي کمال ګوري چې ستا سره هېڅ علمي کمال نه وي او ته یوه خبره کوې پر ټول امت باندې رد کوې، پر دې نو بیا خلک خواره سوه دي. نو ځکه علما فرمایي وایي که چیرې سړي ته یوه داسې خبره په ذهن کې ښایسته معلومه سوه چې هغه د متقیانو انسانانو د طریقې خلاف وه، نو دی دې پوه سي چې ما ته شیطان لار ښایسته کړې ده. هغه کس چې په چغو چغو وژاړي چې یا الله ما ته حقه لاره ښایسته کړې او بده لاره راته بده ښکاره کړي. دوهم پیغام دا چې رب عز وجل خلکو ته ښیي چې د الله اراده نه وي چې هر څومره خلک د یو باطل چا په هدایت کې کوشش وکړي، پر هدایت کولی یې نسي. راځو دا 2 آیتونه یې ور ترجمه کوو. ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کافران سوي دي، د الله دین یې پرېښی دی، پر باطله باندې روان دي. سواء برابر خبره ده علیهم پر دوی باندې، انذرتهم کته دوی د الله د عذاب وبېروې ای پیغمبره، ام لم تنذرهم که یې ونه بېروې لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. ځکه الله یې د هدایت فیصله نه ده کړې. ختم الله الله مهر لګولی دی علی قلوبهم د دوی پر زړونو باندې، پر زړونه یې مهر دی، زړونه یې تک تور دي، د حق نورانیت نور ځي. وعلى سمعهم او د دوی پر غوږونو باندې هر څه اوري حق نه اوري. وعلى ابصارهم غشاوه او د دوی پر سترګو باندې پردې دي، هر څه ویني خو حق نه ویني. ولهم د دوی دپاره عذاب عظیم ډېر لوی او ستر عذاب دی. دا هغه دوهمه ډله وه چې د کافرانو ډله. اوس د دې ځایه څخه چې ومن الناس من یقول آمنا بالله، د دې ځای څخه هغه درېیمه ډله بیانېږي چې د منافقینو ډله ده. یو وار منافقین پېژندل پکار دی چې منافقین څوک وه او اوس منافقین ستا او که یا. په دوهم قدم کې د منافقینو بد خاصیات چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې وه هغه پېژندل پکار. درېیم ترجمه او تفسیر د دغه آیاتو پکار دی چې دا د منافقینو حال پکښې بیان شوی. او پنځم زموږ د عقیدې یو مسله هم ده، د عقایدو او د ایمان مسله هم ده. دغه 5 خبرې به تر بحث لاندې ونیسو، نو د نن درس به هم خلاص. منافق څه ته وایي؟ اصلا منافق 2 ډوله دي، یو منافق بالعقیده دی، یو منافق بالعمل دی. منافق بالعقیده دی ته وایي چې په خوله باندې وایي زما ایمان دی، په خوله باندې وایي زما پر الله ایمان دی، د الله پر رسول مې ایمان دی، د قیامت پر ورځ مې ایمان دی، او په حقیقت کې مؤمن نه وي، په زړه کې کافر وي،
لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې منافقان و، عبدالله بن ابی بن سلول دا د منافقانو مشر و، د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې و، په مدینه منوره کې اوسېدی. ډېر عجیب عجیب کارونه یې د اسلام او د مسلمانانو په ضد باندې کول. دا منافق بالعقیده بولي، په خوله وایي زه مسلمان یم، په زړه کې پټ کافر. د دې دغه د زړونو راز رب عز وجل او پیغمبر علیه السلام ته ښودي، لکه په دغه آیت کریمه کې چې الله فرمایي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. بعضی کسان وای چې زموږ ایمان دی پر الله باندې، د الله پر رسول باندې، پر آخرت باندې، وما هم بمؤمنین، دا مؤمنان نه دي، د دوی په زړونو باندې الله خبر دی. او پیغمبر علیه السلام ته یې ښول چې د دوی په زړو کې کفر دی، دا یوازې مسلمانان خطاباسي په خوله باندې د ایمان دعوه کوي، پر زړو خو الله علم لري، انسانان خو یې نه لري. او همدا ډول داسې پیښه هم سوې ده چې پیغمبر علیه السلام ته د خطبې په جریان کې وحی راغلی او منافقین یې ورته ښودلي. پیغمبر علیه السلام به غږ وکړي فلانه ته ولاړ شه منافق یې ووځه، فلانه ته ولاړ شه منافق یې ووځه. الله جل جلاله به ورته وښودل چې پلانکی 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 دا منافقان دي، ظاهرا په خوله ستا سره چور دي، پټ په زړه کې ستا مخالف دي. داسې کسان دې ته منافقین بالعقیده ویل کېدل. دا منافقین بالعقیده کافران و او سرسخت کافران و، مرتبه تر مشرکانو هم سخته و، تر یهودیانو هم سخته و، تر نصرانیانو هم سخته و، تر هغو ټولو بد کافران و. ځکه دوی د کفر ترڅنګ خدعه او دوکه هم کول، د کفر ترڅنګ یې د مسلمانانو حالات او جاسوسي هم کول، د کفر ترڅنګ یې د کفارو سره پټه پټه دوستي هم کول. او یو منافق بالعمل دی. منافق بالعمل هغه بیا هغه دی چې پیغمبر علیه السلام علامې ښودلې دي. کله چې خبرې کوي درواغ وایي، چې امانت ورته کښېږدي خیانت، او کله چې جنگ کوي ښکنځل. او بل روایت کې بیا 4 علامې ښودلې دي. دغه علامې چې پیغمبر علیه السلام ښودلې دي دا د منافق دي، خو دا منافق بالعقیده نه دی، دا منافق بالعمل دی. منافق بالعمل بیا مسلمان دی، کافر نه دی. هغه منافقین بالعقیده دا په اوس زمانه کې نسته، که یې مسلمانانو ته علم نسته. دا منافقین بالعقیده یوازې د پیغمبر علیه السلام تر زمانې پورې خاص و، ځکه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې وحی کېدلې. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د الله د لوري څخه حال ښودل کېدی چې پلانکی او پلانکی منافقین دي، پلانکی او پلانکی نه دي منافق. او اوس خو وحی بندې سوې، چې وحی بندې سي نو د چا په حال څوک څه خبرېږي چې هغه پټ منافق دی او که پټ مسلمان دی. البته که چیرې د یو چا کفر ښکاره سي، د ده څه یوه خبره وسي، په اوس زمانه کې هغه ته زندیق ویل کېږي. او دا منافقین بالعمل دا نو سته په هره زمانه کې. پیغمبر علیه السلام چې علامې ښولې دي، په امانت کې خیانت کوي، په خبرو کې ښکنځل کوي، او چې خبرې کوي درواغ وایي، په جنګ کې ښکنځل کوي، په خبرو کې درواغ وایي. دا علامې چې په چا کې وي دا منافق. خو دا منافق ګناهګار دی، لکه منافق بالعقیده چې په کفارو کې بد کافر دی. دغه منافق بالعمل دا بیا په بد عملو کې، په ګناهګارو کې هغه سخت ګناهګار، او دا بد عمل دی، د دې څخه ځان ساتل پکار. دا د منافق خبره سو. اوس چې منافق یاد سي او اوس چې دغه علامې د منافق دي، دا هغه منافق نه دی چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې و، کافر و او هغه سرسخته کافر و. دغه منافق چې یاد سي دا منافق بالعمل بولي او دا مسلمان دی ګناهګار. دا لومړی خبره سو. او دوهمه خبره دا چې د منافقانو هغه بد عمل الله جل جلاله په دې آیاتو کې ښودلي دي. هغه څو بد عادات و. اوله خبره خو یې دا وه چې دوی په زړه کې کافران و، په خوله یې درواغ ویل چې موږ مسلمانان یو. وجه علت یې چې شو، په زړو کې یو ډول مریضي وه. هغه مریضي د دوی په زړو کې چې شوه هغه کم همتي او بې غیرتي وه. دا قانون دی چې څوک کم همته وي، دا قانون دی چې څوک بې غیرته وي هغه به منافق او دومخي. غیرتمن انسان چې دی هغه دومخي نه جوړېږي، غیرتمن انسان منافق نه جوړېږي. عام ډول دا دودیز منافق چې خلک ورته وایي چې یوه سړي ته مخ یو ډول خبرې کوي، په شلا یې بل ډول خبرې، دا د بې غیرتۍ علامه ده. غیرتمن انسان هغه دی چې د یو چا څخه خوابه دی، خپل د خوابتیا اظهار ورته وي، که د چا څخه خوشحالي د خپلې خوشحالي اظهار ورته وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که څوک د چا سره محبت لري هغه محبت یې ورته ښکاره کړي، او دا چې په زړه کې یې بد ځین کېږي، ظاهرا ښه سلوک ورسره کوي، ظاهرا خوش آمدي ورسره کوي، ظاهرا
او زموږ په عامه اصطلاح ورسره غوړه ژبه کوي، دا د بې غیرته سړي کار. او یا دا چې مخامخ یو ډول خبرې ورسره کوي، کله چې شاسي بیا بل ډول خبرې. دغه منافقینو په دوی کې اصلا ویره موجوده وه، په دوی کې کم همتي او بې غیرتي موجوده وه. نه یې د مسلمانانو د مقابلې توان درلودی، نه یې د کفارو د مقابلې توان درلودی. په دې منځ کې ګرځېدله، د خپله چالاکي او بیداري یې کول. مسلمانانو ته چې به راغله چې دغه دې موږ لمونځ کوو، په اول صف کې ولاړ یو، جهاد ته در سره ځو، کلمه وایو او آخرت منو، پر پیغمبر علیه السلام ایمان لرو، او بیا به پټ ولاړله هلته کافرانو ته. هغو ته بیا ویل انا معکم انما نحن مستهزئون، ستاسې ملګري یو. حقیقت چې موږ په دې مسلمانانو پسخند وو، په حقیقت کې د دې مسلمانانو حال موږ راټولو، تاسو ته وایو. په دغه چالاکۍ او بیدارۍ باندې د مسلمانانو د دشمنۍ هم ځان ساتي، او په دغه چالاکۍ او بیدارۍ د کافرانو د دشمنۍ هم ځان ساتي. دغه ویره او بې غیرتي او کم همتي دا پر دوی باندې غلبه کړې وه. که نه نو یو انسان چې په دنیا کې ژوند کوي، بل انسان د ده څه ژوند نسي اخیستلی، بل انسان پر ده رزق نسي بندولی، بل انسان ده ته عزت نسي ورکولی. عزت ورکولو والا الله دی، ژوند ورکولو والا الله دی، خوشحالي راوستلو والا الله دی، تکلیف راوستلو والا الله دی. یو چا چې د الله جل جلاله و دغه کارو ته عقیده نه وي او په زړه کې کم همتي وي، هغه نو دا کارونه کوي، کله یو مخ پر مخ راکش کړي، کله بل مخ راکش کړي. دا منافقینو چې دا کار کاوه، په زړه کې ناروغي وه، هغه ناروغي دغه شی. نو د دې اعمال څه وه؟ اعمال الله جل جلاله بیان کړي. وایي دا چې چا به ورته وویله چې تاسو خو منافقان یاست، تاسو خو فساد په مځکه کې کوئ، اسلام و کفر مو نه دی معلوم. دوی به جواب ورکړي چې یا موږ اصلي پهلوانان یو، اصلاح اصلي موږ راوستلې ده، ځان مو د مسلمانانو د تورې هم ساتلی دی، د کفارو د تورې مې هم ساتلی. الله جل جلاله فرمایي وایي دا اصلاح نه، دا فساد. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. دا اصلاح نه ده، دا فساد دی. دا دوه مخي رب عز وجل فساد یاد کړی. او بل بد عادت یې دا چې کله به چا پوښتنه ځینې وکړل چې تاسې ولې سم دم صفا مسلمانان، صادقان مسلمانان نه جوړېږي، دی به جواب ورکړي ول دا صفا مسلماني ده، بې عقلي ده. انؤمنو کما امن السفهاء، لکه هغه بې عقلانو چې اسلام راوړی دی، په رښتیا د کفارو تورې ته خپل ځګر سپر کړی دی، کفارو په مقابله کې درېدلي دي، مال مصرفوي په رښتیا او په پټو په ښکاره مسلمانان دي. داسې مسلمانان موږ جوړ شو، دا خو بې عقلي ده. رب عز وجل فرمایي وایي دغه دوه مخي، دغه چالاکي اصلي بې عقلي دا ده. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حقیقت کې همدا چې څوک د دوه مخي کوي، چې څوک دغه کم همتي کوي، یو څوک دغه چالاکي کوي، دا هوښیاري نه، حقیقي بې عقلي همدا. او بل عادت یې دا و چې کافرانو ته به پټ ورتلل او دا به ویل چې موږ په مسلمانانو په حقیقت کې پسخند وو، موږ مسلمانان نه یو، پټ کافران یو. دا د دوی خاصیات و. اوس راځو د آیاتونه را ترجمه کوو. رب عز وجل فرمایي ومن الناس، بعضې د خلکو څخه، من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا بالله، زموږ ایمان پر الله عز وجل باندې دی، والیوم الاخر، او پر ورځ د آخرت مې ایمان دی، وما هم بمؤمنین، په حقیقت کې دا مؤمنان نه دي. یخادعون الله، دی دوکه کوي د الله سره، والذین آمنو، او دوکه د هغه کسانو سره کوي چې ایمان یې راوړی دي. وما یخدعون الا انفسهم، او دی دوکه نه کوي یوازې د خپلو ځانو سره. دا د دوی چالاکي و بیداري چې دی یې کوي، وایي موږ به دوکه وکړو، حقیقت کې دوکه ځان ته ورکوي. وما یشعرون، او دی نه پوهېږي. فی قلوبهم مرض، فزړو کې د دوی ناروغي ده. فزادهم الله مرضا، زیاته به کې الله عز وجل دوی ته عذروي مرض. څوک چې پر باطله باندې روان وي، نو هغه کس چې دا مرض دی، هغه مرض یې نور هم زیاتېږي. د مثال په ډول باندې که یو سړی ناجوړه وي، په بدن کې ناروغي، که دی ډاکټر ته ولاړ سي، د اصلاح فکر وکړي، دوا وخوري، نو هغه مریضي به یې کنټرول سي. او که هغه مریضي چې په ده کې ستا،
نور هم په هغه ناروغي کې خپل کار یا هغه شیان چې د ناروغي جن جوړه سوی ده هغه کار ته دوام پسې ورکړي، ناروغي نوره زیاتېږي. دغه منافقین چې دوی به پر د خپله باطله لاره باندې روان وه، دا د دوی ناجوړي نوره ورزیاتول، او که چیرې دوی اسلام ته راغلي وای نو دا علاج بیا به د دوی ناروغي کمېدلی. رب عز وجل فرمایي وایي دوی پر دغه باطله روان دي، پر دغه منافقت روان دي. فزادهم الله مرضا، الله جل جلاله د دوی ناروغي نور هم ورزیاتوي. ولهم د دوی دپاره عذاب علیم، عذاب ډېر دردناک دی. عذاب علیم د مبالغې صيغه، سخت دردونکی عذاب. بما كانوا يكذبون، په سبب د هغه عمل چې دوی تکذیب د دې دین او تکذیب د دې قرآن کاوه. بد عادات ایداوه. واذا قیل لهم، کله چې به وویل سوه دوی ته لا تفسدوا فی الارض، فساد په مځکه کې مه کوئ. قالو دوی به ویل انما نه ده بلکې دا خبره ده نحن موږ چې یو مصلحون، اصلاح راوستونکي یو. دا خپل شیطانت دومخي منافقت دې ته به اصلاح ویل. رب عز وجل د دې خبره ردی وای الا خبردار ان بشک هم دی چې دی هم دی المفسدون، هغه کامل فساد اچونکي دي. دا فساد دی، دا دومخي و منافقت دا اصلاح نه ده. ولکن لا یشعرون، ولکن دون خبره ده لا یشعرون، دوی نه پوهیږي، شعور نه لري، پوهه نه لري. او بل بد خاصیت ایداو. واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، کله چې به دوی ته وویل سوه، واذا قیل کله چې به وویل سوه لهم دوی ته آمنو ایمان راوړي، کما امن الناس لکه دی خلکو چې ایمان راوړي دي، دی پاکو مسلمانانو چې ایمان راوړي دي همداسې مسلمانان جوړ سي. قالو دی به ویل انؤمنو، آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه بې عقلانو چې ایمان راوړي دي. دا صداقت او رښتیا ایمان ته دی بې عقلي ویل. رب عز وجل د دې خبره ردی چې صداقت بې عقلي نه ده، دا دومخي و منافقت و شیطانت دا بې عقلي ده. الا خبردار ان بشک هم دی السفهاء، هغه کامل بې عقلان، ولکن دون خبره ده لا یعلمون، دی نه پوهېږي. په اوس زمانه کې هم ډېر خلک داسې کوي چې یو سړی ښه ډېر درواغ ویلی سي، چالاکي و دومخي و 20 کارونه کولی سي، وایي دا ښه ځیرک و هوښیار سړی دی. او که یو سړی صادق و هېڅ چا ته درواغ نه ویل، پاکه معامله یې کول، هغه بې عقل و. خو الله بیا داسې نه وایي، وایي دغه صادق انسان دغه هوښیار دی، هغه بل بې عقل دی چې په خیر و شر نه پوهېږي. وچ ولانده و هغه میکروبونه ټول خپل ځان خواته راکشي، هغه بې عقل دی. رب عز وجل فرمایي وایي دا د دې بل بد عادت ایداو. واذا لقوا الذین آمنوا، واذا لقوا کله چې به دا منافقان مخامخ سوه الذین د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی و، پاک مؤمنان و، قالو دی به ویل هغو ته آمنا زموږ ایمان دی. واذا خلو چې کله به یوازې سوه الی شیاطینهم و خپلو شیطانانو ته، قالو دی به ویل انا معکم، په حقیقت کې موږ ستاسو سره یو. انما نه ده بلکې دا خبره ده نحن موږ چې یو مستهزئون، پسخند وهونکي، په مسلمانانو پسخند و مسخرې او په دوی باندې پسخند وهونکي یو. رب عز وجل فرمایي الله یستهزئ، الله به سزا د دوی د پسخند ورک بهم په دوی سره، ویمدهم او کش به کړي فی طغیانهم چې په خپله سرمکشي کې یعمهون لامبو وهونکي وي، په دې خپله سرکشي کې به ترې وخته پورې ولاړ سي، الله به سزا ورکړي. او اولئک دغه کسان چې الذین هغه کسان دي اشتروا ضلاله چې ګمرهي ایران ول بالهدى په مقابل د هدایت، فما ربحت تجارتهم، ګټه د دې تجارت ونه کړل، وما كانوا مهتدين او ندی پر هدایت. اوس الله جل جلاله د دې دپاره یو دوه مثال وایي، هغه مثالونه به په سبا درس کې ووایو. خو هغه یوه مسله چې ما درته وویل د عقایدو اړونده ده هغه درته وایم، نو دا د دې دوه مثالونه به د سبا درس دپاره پرېږدو چې رب عز وجل یې بیانوي. هغه مسله دا ده چې د ایمان دپاره دوه رکنونه دي، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. که چیرې یو څوک په خوله باندې د اقرار ولري د کلمې طیبې د الله د وحدانیت، په زړه کې تصدیق نه وي، هغه مسلمان نه دی. او که چیرې یو سړی په زړه کې تصدیق لري په خوله اقرار نه کوي، هغه سړی مسلمان نه دی. بلکې دا دوه شرطونه دي د مؤمن مسلمان دپاره چې یو څوک مؤمن مسلمان جوړیږي، په خوله به د کلمې طیبې اقرار کوي،
دا به وایي چې د یوه الله بغیر بل لایق د عبادت نسته، پیغمبر علیه السلام په حق د الله پیغمبر دی، او څه شیان چې پیغمبر علیه السلام راوړي دي هغه ټول ماته د منلو وړ دي. په خوله به دا اقرار کوي او په زړه کې به یې تصدیق. وجه دا ده اهل کتاب یهودیان نصرانیان چې دلته په سورة فاتحه کې موږ یادونه وکړله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې د الله غضب ورباندې سوی و. دا مغضوب علیهم کم کسان و؟ دا مغضوب علیهم هغه کسان و چې ښه یقین و چې پیغمبر علیه السلام د الله پیغمبر دی، ښه یقین و چې دغه د اسلام دین حق، ښه یقین و چې پیغمبر علیه السلام هغه پیغمبر دی چې په تورات او په انجیل کې علامې راغلي دي او محمد اخر زمان صلی الله علیه وسلم دی او د دین حق دین دی. په دې ټولو یې ښه یقین و، په زړه یې تصدیق و، خو په خوله یې نه ویل، په خوله یې ول یاد نه. بیا هم دا کسان مغضوب علیهم و کافران و، تصدیق ستا اقرار نست، نو ایمان نست. او دا منافقان چې دلته الله عز وجل یاد که ومن الناس من یقول آمنا بالله، دا منافقانو په خوله ویل آمنا بالله وبالیوم الاخر، زموږ ایمان دی پر الله باندې، د الله پر رسول باندې او پر ورځ د آخرت باندې. رب عز وجل څنګه فرمایي وما هم بمؤمنین، دا مؤمنان دي. نو دا دوه شیان دا لازمي دي، اقرار په ژبه، تصدیق په زړه. دا مسله د عقاید او د ایمان اړونده وه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.